السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن دی ولسم درس لومړی برخه ده. عنوان په عربي ژبه کې د اسم ډولونه پیژندنه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف دوهم نمبر آیت ده. ترجمه یې داسې ده: بېشکه مو قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، عربي ژبه زده کوو، په خپله ژبه یې زده کوو، تر څو موږ وکولی سو د قرآن د تلاوت ترڅنګ د هغه په معنا هم پوه سو. نننۍ موخې مو څه دي؟ په عربي ژبه کې د اسم ډولونه پیژندنه ده چې عام اسم، اسم نکره په عربي کې ورته وایي، خاص اسم یعنی اسم معرفت څه ته وایي. اسم نکره چې عام اسم ورته وایي هغه نومونه چې ناپېژندل شوي وي، او دوهم اسم معرفت څه ته وایي هغه نومونه چې پیژندل شوي وي. ښه، دلته راځم. عام اسم یعنی اسم نکره پیژندنه څه ته وایي؟ لکه تیر سلاید کې ما وویل، عمومي کلمه ده. لکه یو کتاب مشخص معلوم نه ده، یو کتاب، یو استاد، یو پیشو، یعنی ډول معلوم نه ده، دې ته عام اسم وایي. خاص اسم څه ته وایي؟ په عربي ژبه کې ځانګړي او مشخصې کلمې ته وایي. لکه په تیر سلاید کې ما وویل هماغه کتاب، ویني ما مشخص کړ، هغه استاد اشاره مې ورته وکړه، زما پیشو، دا چې څه مشخص اوس دې ته خاص اسم وایي. نو خاص اسم و ډولونه لري. که چیرې مو دا و ډولونه دي خاص اسم زده کړ، تاسې مشخصولی سئ چې هغه اسم چې په قرآن کې ووینئ ووایئ چې دا عام اسم ده یا خاص اسم ده. که اسم له دې و ډولونو څخه نه وي نو هغه اسم شی ده، عام ده. که د خاص اسم و ډولونه چې دي، لومړی ډول خاص نومونه دي، د ال لرونکي کلمې دي، دریم ضمیرونه دي، څلورم اشاره کوونکي اسمونه دي، پنځم اسم موصوله ورته وایي، شپږم د یا یعنی حرف ندا وروسته اسم، اووم د دال وروسته اسم خاص وي. نو دا به په مفصله توګه په راتلونکي سلایدو کې ووایو. لومړی ډول د خاص اسم یعنی په عربي ژبه کې چې اسم معرفه ورته وایي، کوم ډول د خاص نومونه دي؟ لکه د خلکو نومونه، د ځایونو نومونه. مثال یې دلته راځي، بېلګې ته مریم د خلکو نومو پورې تړاو لري، وحید د خلکو نومونه، دا مشخص دی، دې ته اسم خاص وایي. کابل د ځایونو نومونه دي چې دا مشخص ده، دې ته خاص اسم وایي. دوهم ډول ته راځم، د خاص اسم یعنی اسم معرفه دا ده چې د ال لرونکي کلمې، هر هغه اسم چې په پیل کې د ال کلمه ودرلوده هغه څه ده؟ هغه خاص اسم ده. خو یوه مشخصه دلته لري، که چیرې د ال لرونکي اسمونه تنوین نه مني. که مو په یاد وي تنوین موږ څه ته وویل؟ اون، ان، ان. که چیرې دغه راسي، ال ورسره راسي، دا څه کېږي؟ په او بدلېږي. دلته اوس وګورئ، دلته څه ده؟ مسلمون. دا یو عام نوم ده، خو که ال ورسره راغی دلته څه کېږي؟ المسلمو. وینئ؟ دوهم مسلمن، دا عام نوم ده، ولې که غواړئ چې الف لام ورسره راسي، المسلمه. وینئ په څه شي بدل سو؟ تنوین یې وانخیست. ولې تنوین وانخیست؟ ال دلته راغی. او بل مسلمین، دلته ګورم المسلمي. نو تنا چې نه مني غږ لرونکي یعنی تنوین نه مني، اون، ان، ان. او ترکیبي توري مني، هیڅ مشکل نشته له ترکیبي تورو سره. دریم ډول ته راځم، د خاص اسم ټول ضمیرونه چې موږ ضمیر متصل ورته وایي، ضمیر منفصل ورته وایي، چې انشاءالله په راتلونکي کې به مفصله توګه په دې اړه زه تاسو ته معلومات درکړم. خو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې دا ضمیرونه باید تاسو په یاد کړئ. که چیرې هر وخت چې د ضمیرونو په اړه معلومات ترلاسه کوئ نو دا باید زده مو وي. لکه عربي ضمیرونه دا دي، په عربي کې ورته پښتو معنا یې هم دا ده چې انا زه، نحنو موږ، انت ته، انتي ته یعنی ښځینه، انتم تاسې ټول جمع مذکر ورته وایي، انتن تاسې جمع مؤنث، هو هغه نارینه، هي هغه ښځینه. دا ټول ضمیرونه چې دي دا خاص اسمونه دي. څلورم ډول د خاص اسم یعنی اسم معرفه اشاره کوونکي اسمونه دي، چې بیلګې یې دلته دي. اسماء الاشاره ورته وایي په عربي کې، پښتو معنا یې دا ده هذا، هذه، هؤلاء، ذلک، تلک. دا یې پښتو معنا ده. نو دا هم باید په یاد کړئ، دا خاص اسمونه. پنځم ډول د خاص اسم یعنی اسم معرفه اسماء الموصوله ورته وایي. اسماء الموصوله کوم دي؟ الذي، التي، الذين، اللاتي. دا یې پښتو معنا ده. نو دا هم څه دي؟ دا خاص یعنی اسم معرفه دي. انشاءالله په دې اړه به مفصله معلومات درکړم.
شپږم ډول د خاص اسم د یا وروسته اسم، یعنی موږ تاسې یو چاته غږ کوو، ندا حرف ندا سې ورته وایي ولدون یا ولد یا ولدو یا لکه ویني مشخص هم کو، نو دې ته چې وایي که چیرې دی اسم مخکې نه یا کلمه راسي هغه اسم شی ده، دا شی سو مشخص و دا خاص اسم سو. اووم ډول د خاص اسم د دال وروسته اسم خاص وي. دا په څه معنا؟ نو د دال نه مخکې اسم هم خاص وي. دا به زه اوس دلته تشریح کومه، دلته وګورئ دلته شی ده اول کې کتاب الله. دا څنګه اوس ترجمه کوو؟ کتابو کتاب ته وایي، الله د الله پاک نوم ده، و د الله پاک نوم په اسم خاص و. دا کتاب شی ده، دا عام اسم ده. خو دا که دا ترجمه کو دا څنګه ترجمه کوو؟ ویني دلته په زور سره دلته دال راځي، چې دا په مفصله توګه په راتلونکي درسو کې وایي. خو دلته د دال کلمې نه ګوره، د دال وروسته اسم خاص ده، نو دا اسم شی سو، دا اسم هم کتاب هم شی سو، خاص اسم سو. امام المسجد ترجمه شه ده امام مسجد. دا څنګه ترجمه کولای سو؟ امام د مسجد دلته د دال کلمې نه وروسته شی ده ګوره ال راغلی، دا شی ده، دا اسم ده، خاص اسم ده. نو که د دال وروسته اسم خاص وي نو مخکې اسم شی ده ترغونه، دا هم خاص راځي. د نننۍ درس لنډیز په عربي ژبه کې د اسم ډولونه وپېژندلو چې عام اسم او خاص اسم څه ته وایي. عام اسم په عربي کې اسم نکره، خاص اسم اسم معرفه. له ټولو څخه مې دا هیله ده چې په صورت الهمزه کې اسم پیدا کړئ. اسم زه څنګه پیدا کولی سم چې پښتو ترجمه یې وګورئ. اسم هغه کلمې ته وایي چې معنا لري ولې په زمان پورې تړاو نه لري. نو کله چې اسم پیدا کړئ د هغه چې وکړئ ورته ولیکئ چې دا هم اسم ده یا خاص اسم ده. دا ډولونه چې وویل نو بیا هم کولی شئ چې ماته کمنټ کې ولیکئ. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. وړاندیز خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کمنټ کې راته ولیکئ. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاو کې مه هېروئ. خدای پامان.